او وغیرہ تفصیل میم در ته بیان کړی. اوس وی وهو شهر الصبر، دا میاشت دا د صبر میاشت ده. صبر ډېرې معنا لري. د صبر خپل معنا په عربی کې بندول او بندیدلو ته ویل کېږي. د صبر ته چې دا موږ پښتو کې په یو تکلیف سړي باندې راشي او موږ وایو صبر وکړه، د هغې معنا دا ده چې ځان د فریاد نه او د چغو نه بند کا. علماء ظاهري درې معنی مولا علی قاري صاحب لیکلي دي او بعض علما اوه قسمونه جوړوي. زه به هغه درې ووایم. یو صبر عند الشدائد والمصائب والآفات، د مصیبتونو او تکلیفونو په وخت کې صبر کول. لکه چا باندې غم راشي وې صبر وکړه، یو دا شو. دویم دی الصبر علی الطاعات، پنیکو صبر ځان بندول، پنیکو ځان ټینګول معنا مې درته وکړه چې نیکي به کې. او یو الصبر عن المعاصي والخطايا والذنوب، د ګناهونو او د غواړو غټو هر قسمه ګناهونو نه ځان بندول. او جهاد کې چې کله صبر راشي نو استقامت ته وایي. ام ځان بند کا تخت بنا رستو کېږي بنا. وصبروا لفظ ورابطوا، استقامت نسي ځان کلک کې بند کې تخت بنا. اوس دلته ټولې معنی کېږي. شهر الصبر یو خدا چې د خواهشاتو نه ځان بند کې، دروازې د پېشمنۍ نه تر ماښامه پورې خواهشاتو نه ځان مکمل بند کې. د خوراک نه بځان بند کې، د سکاک نه بځان بند کې، او د انساني د تقاضا د خواهشاتو نه بځان منې کې بند بکې. د استقامت براولې ځان بکلک کې چې دې ته تا توجه را نشي، دا یوه شوه. بل په عبادت به هم صبر وکړې، هغه دویمه معنا هم دلته چلېږي. دا یو لوی عبادت دی، ځان ټینګ کوه. پښتو کې خلک وایي ځان کلک کا، دغه د صبر معنا شو. ځان ټینګ کا، ځان کلک کا. د عبادت د پېشبني نه ورسوه تر ماښامه پورې میانځ کې ډز ورنه کوي. هسې نه چې شیطان دې دوکه کې غسلخانې ته ننوځي، لام بیا وراشه مړه څوک خو شته نه، اوبه به پکې ووامه. نو اوبه به ووایې خو الله خو شته که نه، انسان نشته خو رب العالمین شته. یا کوټه کې دننه هېڅوک هم نشته، راشه څه خوراک به وکړم او خلکو ته به یم زما روژه ده. خلکو نه خو ته روژه خلکو له نه نیسې، الله له نیسې. نو الله خو شته، الله خو نه خبرېږي. ډېر لوی جرم دی چې قصدن څوک روژه ماته کي، ډېر لوی جرم. یو خو به دغه روژه نیسي چې دا کومه ماته کړه، او بل به شپېته روژې ورپسې نورې نیسي ورسره. یو شان به نیسي چې تا ولې دا دومره لوی جرم، او بیا به مو سره الله ته توبه وباسي، بیا هم ډېر لوی ګناهګار دی. نو شهر الصبر د خواهشاتو نه به هم ځان بند کړه، او په دې روژه به استقامتو کې ځان به ټینګ کې. که تږی هم شوې نو ځان ورسوه، که اوږې هم شوې نو ځان ورسوه. ځان کلک کو، ځان ټینګ که تر نور پرېوتو پورې. او درېیمه خبره به مو کوم د صبر. صبر عند الشدائد، شهر الصبر که چېرته څه تکلیف جنگ جګړه جوړه شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د سره جهالت کوي او یو سړی د سره جګړه کوي، نو ته ورته ووایه چې انی صائم، زه روژهدار یم. هر قسمه تکلیف مصیبت راځي، ځان د فریاد نه، ځان د جنگ نه، ځان د جګړې نه مت بند کا. مه وایه وایه زما روژه ده. هر څومره جهالت چې د سره څوک کوي نو منډې مه وه. بعضې خلک وایي که نه په پلان کې روژه لګېدلې ده. هلکه روژه په چا نه لګي، روژه څنګه په چا ولګېده؟ روژه ولګېده، اوږې شوې مړه. نو دا خو ته چې خپله زمینداري کوې، د دې نه زیات اوږې کېږي او د دې نه زیات تږې کېږي. او چې ناجوړه شي بیا به څه کوې، او چې په سفر شي بیا به څه کوې. هسې خلکو بانې جوړې کړي د خواهش تابع شي، وی روژه پې لګېدلې ده. روژه په چا نه لګي. روژه چاله زور نه ورکوي، روژه نفس له زور ورکوي، نفس کنټرول کوي، نفس تیزی نه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سرکش شیطانانو تړلی شي په روژه کې. چې څومره سرکش شیطانان وي، بلکې سرکش پیریان هم یو حدیث کې راغلی دي، هغه هم وتړلی شي. تاسو خیال دی نور کله د روژو په نسبت ګناه کم شي، د خلکو عبادت زیات شي.
د روجې په میاشت کې نسبتاً خلک صدقې زیاتې ورکوي د نورو په نسبت د روجې په میاشت کې خلک زکاتونه زیات ورکوي د روجو په میاشت کې یو بل سره خلک خیر ښېګڼې زیاتې کوي تلاوت د قرآن شریف زیات کېږي او هغه بدقسمته چې 11 میاشتې جومات ته مخ نه کړی هغه هم جومات ته راشي ولې شیطان تړلی شوی سرکشه او پیریان هم تړلی شوي دي خو نفس خوشته کنه جاله خوشته 11 میاشتې خوشته په دې وجود کې وخت تیر کړی دی د هغې سرات خوشته خو څه ناڅه خامخا کم شي نو روجه په چا نه لګي دا دروغ دی روجه سړی بندی د ګناه نه روجه سړی شیطان الله تړي نو روجه در باندې څنګه ولګېدله نو چې څوک هم په دنیا کې څه غلطي کوي وایي دا په ده روجه لګېدو روجې له شو روجه نه ته یو کوته کوچت کو د مازدیګر لی را پرېږدوله چې پته ولګي چې روجه پې لګېدلې ده او که نه لګېدلې هغو مست مستی کوي خلکو ته ښایي چې زما خو روجه او زما دماغ کار نه کوي زما روجه او زما مازغه کار نه کوي ته راوله یو بدماش دی مخامخ خو دراوه چې پته ولګي چې د اوس دماغ کار کوي که نه کوي دا خو ښځه غریبه ده دې پې نیغ ورځي دا خو گاونډي غریب دی دې په نیغ وردی ته یو مضبوط ټوپک مارته ودرو اب 2-3 شلقه مو باسي او کنزل ما موته کې خدای شته که په روجه ولګي روجه موجه نه لګي روجه سړی نه شیطان بندي دا د خپل مستی د مستی په روجه کې مستی به نه کوو وهو شهر الصبر الله نو چې دا صبر دی او درې قسمه مې درته وي ځان دې بند کو ماښام ته دې روجه و رسوله او د دغه دریو څیزونو نه خوراک څښاک خواهشاتو نه دې ځان بند کو او که څوک درته څه قسمه تکلیف رسوي او پریشانی پیدا کوي د جنگ جګړې نه دې ځان بند که د مصیبت نه دې ځان بچ کو نو فایدې سره والصبر شوابه الجنه د دې صبر والا روجه ثواب به د جنت نه بل شي شته نه دومره لوی ثواب دې ته روجه وي روجه داسې ونیسه ثواب جنت شو بس رسول الله مبارک فرمایي او یو بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي الصوم لي وانا اجزي به روجه زما ده او بدل به زه ورکوم زمونږ دا طالبان دلته سوال کوي چې هر عبادت د الله دی دا د روجې تخصیص یې ولې وکړو د روجې تخصیص په دې وجه وکړو چې نور عباداتو کې د نه خامخا بنده خبرېږي حج کې خو نه ډېر خبرېږي دقه رنګې د حج نه علاوه مونځ کې خو جمع ده بې جمع مونځ مه کوئ جمع کوئ د جمع ثواب یو په 20 دی ځان له مونځ چې کې چې 20 دی وکړل او جمع کې د یو که برابر دی رمضان کې ګورې ځان غرق نه کړي د رمضان ثواب یا څومره شو ګوره ځان له چې یو مونځ دی وکړه یو مونځ او د جمع یو وکړو نو ډېر لوی فرق دی او یا ځان له د جمع یو برابر دی او بیا په رمضان کې یو په اویا دی څومره لوی اجر دی وګټه ډېر لوی ثواب دی جمع له خامخا ځئ او جمع کې شرکت خامخا کوئ نو زما وروڼو نو ګوره خلک نه خبرېږي او دقه رنګې چې زکات ورکې که بل څوک خبر نشي خو چاله چې ورکې هغه خو خبر شو که که ته ورته د زکات مانا نه مو یې پټې خوله کې د زکات نیت وکړې نو هغه صدقه خو معلومه شو که نه چې ما له شی راکړو واحد روجه هغه عبادت ته چې ته څوک نه خبرې هېڅوک ته نه خبرېږي که ښځه بچیم نه خبرې نه خبرېږي زمونږ صاحب د هدایت 14 کاله کې دا هدایت لیکلې ده او وروسته بیا پته لګېدلې ده شاګردان مې ویلي دي چې 14 کاله د روجه وه او په دې روجه ښځه او بچیم نو خبر وروسته پته ولګېده ښځې به وله روټۍ راوړه او ده به ورته ویې کېره نو کې به یې ښوده ښځې ته به یې وې ځه دروازه به یې بنده کړه نو طالب ته به یې وې شاګرد ته راشه دا روټۍ وخوره نو شاګرد به ډوډۍ خوړه وې ځه اوس لاړ شه نو ابه لاړ نو ښځې ته به یې راشه دا لوښي یوسه نو ښځې به یې وې ګنې دا دوغ خوړه او شاګرد به یې وې چې دا رده نه پاتې وه ما له یې ښودې ده نو چې په روجه ته څوک نه خبرې نه خبرېږي نو الصوم لي خاص زما د پاره ده بل هېڅوک کې ته نه خبرې نه خبرېږي او یا بعض علما وایي چې الصوم لي څه معنا دا خاص د دې 3 توجیهات علماء کړي دي خدا یوې کافرې دلته وانا اجزي به بدل به ورکوم نو چې ته بدل الله وي زه ورکوم نه نور خو الله ورکوي د دې علماء مولا علي قاري او صاحب د عیني توجیهات کړي دي خو زه به راته مزیدار او کوم ادا چې د نورو عبادت او ثواب به الله د فرشتو په لاس ورکړي دي په خپل ورکوي په خپل انا اجزي به الله ودا او چې الله په خپل ور کوي نو دا الله شان بیا جدا دی
زه چاله یو شی ورکوم چې دا پلان کې لورکم نو لږ به ورکوم خو چې په خپله ورکوم او بیا له لوی ډله م جوړه کړم نو معمولي شی به نه ورکوم انا اجزي به نو ثواب د دې روژې جنت دی قسم دې ډېره مبارکه میاشت ده او د جنت د رسېدو میاشت ده چې سړی پکې ځان جنت ته ورسوي بیا څه وایي وهو شهر المواسات دا میاشت ده خیر ښېګړې ده یو بل سره خیر ښېګړه پکې غریبانانو سره مدد پکې وکړئ خیر ښېګړه وکړئ پېشمنۍ ورکړئ غریبانانو له مسکینانو له هر چاته په خپل ګاونډ کې فقیران او مسکینان معلوم دي زکات وباسئ په رمضان کې زکات خو اصل دا دی چې کله در باندې کال پوره شو نو ورکې به خو خیر کته رمضان کې ورکې پیشکیم ورکې په رمضان کې نو ورکا ثواب یو پاویا شو ثواب ډېر زیات دی او دویم دا چې رمضان کې عموما کارونه بند شي او دې زمانه کې خو د کورونا د وجې نه بیا کارونه بند دي نو غریبانانو ته ډېرې پریشانۍ دي نو هر انسان چې په هغه زکات فرض دی ورکې دې غریبانانو له پیشکي ورکې مزدور کار غریب بسی 1500 شپږ دیاړي دا خدای دې په بیماری نه راولي که پیراله په شپږ دی خپل بیمار پالي او کدی په خپل بچو لخېټ او مزدوري کوي څه شي دی ګل کار دی یو 1200 روپے غریب اخلي دیاړي بار د کله دیاړي اولګي کله ونه لګي 1500 یا شپږ روپے اخلي اجزانان دي غریبانان دي لور ور پسر د ودی با ګران کار دی زوی ور پسر دی واده بولکې ګران کار دی خېټه ور پسر دا او د قرنګ د خزي د مور د لونو دا غوي خېټه دی غریب په دغه کې دی نو دی بس کوي خواب دی بس کوي دی ماشومان سره سکی او چې بیماری پراله او ډاکټر لاله دی بس کوي نو د مارونو خیر خېګړې پکې وکړي پېشمنۍ ورکې غریبانانو لا ماخامي ورکې غریبانانو لا قسم دې زموږ صحابه په خپله یو ځل یو میلمه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دی بسو کور ته بوزي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دې به بوزو چې کور ته سنگ بوته نو بیبي ته وی ام سلیم بیبي وا وی ام سلیم سشتا زیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک میلمه مې روزته دی داغه میلمه دې ما راوسته د حضور پاک میلمه شاه باس په دې بسونه خوشاله دل ما وتوی نور خو سنشته خو د ماشومان او سلک خوراک شته وینه وی میسی بیا وی دا ماشومان دی ودکا ماشومان او غریبانو جړل وګیو خو په لو به موږ مشغول کله غو دکل ناری ودکل واه وتبو کدا سي مونږ چې میلما د دروازې مخ کې تیریږي ولر دې کیسې کو نظر غوند شاک او دروازې ته دن نه لاړ شو خو کور ارسوي فقیر مسکین کوي خیر راوړی د خدای مو بخا یو خدا سوالګری دي چې هغه کسبي سوالګری دي زنانه نن سبا په دلارو کوڅو کې ګرځي او په رمضان کې بالخصوص خلکو پسې دا موټر شیشې ډبای زنانه وی او تکړه کسانی بالغان رټل بنه کې خدا هغه سوالګری کې د دوی خپل کسب ګرځولې دي مور کوي ولا ادي په خپل کلی کې غریبانو لور کې رټل بم نه کې اما سائل فلا تنهر او دوی سره سوال د جنکو له پیغلی جنکه په کوڅو کې ګرځي او په پیښور کې دي سره مدد کول دا دوی سره په ګناه مدد کول دي او تعاون علی الاسم والعدوان په ګناه به مدد نه کې یره چې راته پته ولګي چې دا کسبی ده کسبی دا معنا چې د کارم دغه سوال د سار روزي او 2,000 روپے ګټي او کور ته وړي او بیا د دکاندارانو په پیګي او د تاجرانو په پیګي غي ته پته ده او مسکینان فقیران په سوال کوي ورکا د خدای نوم یې د تواغج بالکل ورکا غیبه کته ما لار شه اشکره ولا ورکا غریب دی کجوري ولا ستا بچي خوري ته پوسټکی وړه او د گاونډي د کور مخ کې غورځي ظالمه د خدای نه یریږي عمل خدای در کړی دی دا تاریخ الله غشتي شي غلې مور کولی شي قسم دې الله په دې قادر دی چې د یو نه واخلي او بل ورکی دی یو نه والی او بل ورکی په دې رب العالمین قادر دی ګوري یو سړی سوال وکړ یو غریب سړی او سوال وکړ سوال او سبب دې خزیه څه شی راواغه چې دې سوالګری لور کی او خاون ورته غوسه شو وینه باور کې ډېره زیاته مینا وا د دې خدای او د خاون په میاس بالکل بناور کې هغه فقیر مسکین بار بار دا خبره کوله چې ما غریبې ما اوګې ما مال راکې دا ولا ور نکړه اسی ولا ور نکړل
د دواړو مینه وه، ډېر محبت یې قصه اوږده ده خو بالاختصار اخره کې د دې ښځې خاوند دواړو یو بل سره روانه راله. چې روانه راله دې سړي دې ښځې له طلاق ورکړو. ډېر زیات مالدار و دا خاوند دی، پوره مالدار و او فقیر چغه وواله او د ورنکړه ځا ورک شه سنډا ځان له ګټه که نه ما څه شوی ویې رټه. ښځه غریبه د خاوند مخکې بیا غږ نشي کولی. د دواړو منځ کې اختلاف راغی. دا قصه اوږده ده خو زه مختصر وی. دې سړي د خپلې ښځې له طلاق ورکړ. هغه ښځه بل خاوند وکړه. دواړه اوسېدل. خاوند خو مالدار نو خو خدای پاک دا ښځه برکتي غوندې وه. دا خاوند یې خدای مالدار کړ. مالدار که دواړه یو بل سره یو ځای اوسېدل. دقسې لوړی ته ناست و. یو سړي اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخښه. دې سړي دې ښځې ته ویې اله د خدای نوم یې واغېست شابه شی ولی یو صدا سخي سړی په منډه یې سامان واغېسته او دې فقیر له یوړه او چې څنګه یې یوړه هغه فقیر له نو هغه دې ښځې را منډه کړې. خاوند ته یې ویې سړیه یو ناشنا خبره مې ولیدله. وی څه ناشنا وه؟ وی هغه سوالګرې خو دماغه زول خاوند و او چې دې ولیدم په جړا شو راته. هغه خو ډېر لوی مال و، خو ډېر لوی دولت و. دولت یې څه شو؟ امال یې څه شو؟ خو کوڅه کې مونږ ته ولاړ دی سوال کوي. زما خو په ډېر زړه خفه شو، ډېر ناشنا مې ولیده. خاوند ورته وایي وی ناشنا راته زه ووایم؟ وی او وی ناشنا هغه ده چې ما په ستاسو په کوڅه کې اواز وکړه چې خیر راوړی او دې ظالم وی چې مه ورکوله سنډا یې ځان له دې ګټي. هغه خدای فقیر که غریب یې که دې خدای مالدار که هغه نیکه سیرته ښځه چې خوښه وه خدای پاک د له نکاح له راوسته. زمارونو الله په هر څیز قادر دی. ان بطش ربک لشدید. د خدای نیوکه ډېره سخته ده چې خدای څوک راونیسي. قسم په خدای کې دې څوک خلاصولی چې قسم مې راته وخوړ. زمارونو دا فقیر غریب ته مسکین ته مخ مه تاوهه. ورکوله څه به کې زکات ورکا. زکات څه شی دی؟ مړه په 40 روپۍ ده په 100 کې 2.5 روپۍ ته نشي ورکولی. 2.5 روپۍ که دا زکات زه به په زکات یو کال یو جمعه کې درته بیان وکړم انشاءالله العزیز. 2.5 نشي ورکولی. دا ته وایي په 100 کې 2.5 روپۍ. واه 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 19 روپۍ ستا د بچو شوې او 97 روپۍ. 40 کې 1 روپۍ ورکه یو کم 40 په ښځه بچو لګوه که نه یو نشي ورکولی ظالمه. دا خدای روزي د تا نه اخیستي شي بل یم ورکولی شي او داسې من لا کولی شي چې دا روزي به تا سره یي او در باندې به بند کې نه به خوري. بیا به څه کوې؟ ډېره موده مخکې زما له چا روټۍ کړې وه په دې ډېر کلونه وشو په دې پېښور کې. او ما دونه قدر کړو چې دا یو مشهور هوټل دی د هغې نه یې راله خوراک راغوښتې او زما د وجې د علاقې علما هم راغوښتي وو پېښور کې. زما د مینې د وجې نه چې کېناستو دلې ټپن کې څه مهې به عثمان ایر دی که مسور دال راوړل نه پکې مالګه وه او نه پکې غوړو سپور یشېدلې. هغې ځان ته په پلیټ کې واچول هغې خوړه. ما ولې ته مونږ سره وي زما له دې نه پرهېز دی. دا هر څه ستاسو مخکې پراته نشم خوړلی چې اوس مې خوړل ما له غم دی. دا بې غوړوم دي بې مالګیم دي بې مسالیم دي. دقه زما خوراک کولی شي الله که نشي کولی. زمارونو داسې به نه کوي. فقیران مسکینان کونډه یتیمانان د دې ستا په مالونو کې حق د قسم دی چې حق دی ورکې دا خپل حق دوی له. دا زکات د دوی حق دی دا ستا نه دی. دا د دوی دی ورکوله. حکومت له ټیکس ورکې او خدای له زکات نه ورکې. بلکې ټیکس ورکې په موبایل کې چې کومه پیسې لګې په هغې کې ټیکس ورکې په نیټ باندې چې کوم شی لګې په هغې کې ټیکس ورکې په ګاډي کې چې روانې موټر ویله ټیکس ورکې په تیلو پټرولو کې ټیکس ورکې. نو خدای له ولې نه ورکې؟ الله له ورکه که نه درکوي. قسم په خدای یوربي الصدقات. دنیا کې هم دله خدای زیاتوي او په آخرت کې هم خدای زیاتوي. نو شهر المواسات وی د رسول الله مبارک مېلمه دی به نوي میسي بیانه کې دا بچي دي وده کا ماشومان یې وده کړل غریبانان دا لوګین واه دې ته صحابه وایي چې دا لوګین یې وده کړله. اوس بیا د مېلمه قانون دا دی چې مېلمه سره به تم خورې. نو خوراک دومره دی چې ایله یو کس پې مړېږي. که ښځه خاون ورسره خوري نو بیا خو مېلمه نه مړېږي. او دا هغه زمانه وه چې د پردې نه مخکې خبره وه خلک به کورونو کې یو بل کله دننه په اجازت تلل راتلل. نو دا خاوند دې ښځې ته پټ وایي او کار وکړه
که مونږ ورسره نه خورو خو دا میلمه به وایي چې دوی ولې نه خوري که مونږ خورو شی کم دی او دا میلمه د رسول الله مبارک دی پوره مړول غواړي واه واه نو وی داسې وکړه چې ډوډۍ کېږدې نو ته به پاسې دا ډیوې له او ته به دا ډیوه د پسه طریقه مړه کې نو دی به موړ کو په تیاره کې موږ به ګزاره وکړو نو چې ډوډۍ کېښوده نو زر پاسې دورې کې د ډیوې دا رڼا غلې ده نو پړق پړق نو ډیوې له پوکې ورکړو نو خو دا ډیوه بله که که نه وی نه بلیږي نه بلیږي نو دا تیارې جوړه کړه نو میلوی موړ کو په خپله به هسې پلیټ له ګوتې وړئ هسې به یې ګوتې وړئ چې میلمه خفه نه شي او ټوله ډوډۍ په میلمه وخوړه میلمه ماشوم خو نو هغه هوښیار و سال چې راغی رسول الله مبارک ته الوی وی د الله رسوله بچي ناروده کړل او ډیوې مړه کړه زه موړ کړم په خپله خېټه یې راونغښتې او ناروده شو نو الله قرآن شریف کې آیت نازل کړه صحابه اوږد حدیث مختصر ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه صحابه هغه خلک دی که خپله ناره اوږي دي نو په خپله ګزاره کوي خو بل له ورکوي دا صفت پیدا کې پتا شکر دی مونږ خو هغسې نه مونږ سره خو چیزونه ډېر دي نو چې پکوړې پخی 15 شپږ د کسان یې نو شل پخې کا چې شل پخې نو 10 پخې کا نو یو دانه توخ رو ګاونډیانو له م ورکړه د دې غریبانانو د ګاونډیانو د بچو به هم پکوړو تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه دا غیب هم سیخه کی تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه دا غیب هم غوړو تړل کېږي هم د خدای بندګان دي که نه دا غیب هم رجو ته تړل کېږي هغې هم د خدای بندګان دي دا غیب غوښې ته تړل کېږي نو تا ته 10 پراته دي نو 10 کې شی نه کا تا ته 15 قسمه شی پروت دی نو 4 قسمه وخوره تا ته 2 قسمه شی پروت دی نو خیر دی د دواړو قسمه لږ لږ دی خپل ګاونډي له ورکا او د الله په نوم یې ورکا الله ویني د الله نه غیرتي ذات بل نشته دی اوس به درته ویمه شهر المواسات جنگ غزوه یرموک کې یو صحابي فرمایي وی دښمن پراته دي وی زما د تره زوی نو وی ډېر زیات تږي نو چې زه ما مشت او اوبو ډک کړه د تره هغه زوی له مې راوړه اوبې وغوښتې غریب زنکدن وخت دی زنکدن نو یې خوا کې ورسره بل زخمي پروت هغه د اوبو ته داسې فریاد شانتې وکتل نو یې ما ته راغه تره زوی وی چې اشاره یې وکړه خبرې نه شوې کولی چې دله ورکړه وی چې هغه له مې اوبه یوړې هغه سره خوا کې بل زخمي پروت و هغه اوبو ته ډېر په شوق وکتل د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي نو هغه زخمي ما ته وی هغه له یوسه وی چې هغه له مې یوړه هغه سره خوا کې بل زخمي و هغه داسې اوبو ته په شوق وکتل هغه اشاره وکړه چې ما پرېږده دله یوسه وی چې هغه له مې یوړې د هغه نه ساه ختلې وه نو واپس مې هغه دریم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه نو واپس مې دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه نو واپس مې تره زوی له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه زنکدن وخت کې قرباني ورکوي ما پرېږده خدای بل له ورکا دا د صحابه وجود دی الله چې ما ته وی آمنو کما آمن الناس صحابه والا ایمان پیدا کېدا دا د ایمان متعلقات په ایمان کې داخل دي دا د ایمان متعلقات دي دې ته شعب الایمان ویل کېږي دا د ایمان متعلقات دي دا په ایمان کې داخل دي لکه دا کوټه ده او پکې دی نو پکې هم کوټه کې داخل شو دا دریم پکې داخل شوی دا رنگونه پکې داخل شو نو ایمان د متعلقات د ایمان امام بخاری په دې ډېر زیات بابونه کتاب الایمان کې لګولې دي چې تاسو مهرباني وکړئ په دې ان للایمان امورا د ایمان د پاره متعلقات ایمان بغیر راغینا نه مکمل کیږي نو یو د ایمانیاتو د متعلقاتو نه داده چې بل سره خیر ښېګړه کا مواسات کا مواسات او صحابه بس چل کاو غیب مواسات نه کو غیب مساوات کاو خیر ښېګړه خو دې ته وي چې لږ شی ورکا غیب وینه چې زما سدي کې دا غونډه غلا ورکا غیب مساوات کو مساوات لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دلته د علماء لیکي نو بل سره خیر ښېګړه شهر المواسات پښمنه ورکا روجمات ورکا غریبانانو له او بیا سوی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وهو شهر یزاد رزق المؤمن فيه پدې کې د مسلمان رزق زیاتېږي ماشاءالله زه خو نه وایم څوک یې وای حضور پاک مبارک فرمای مسلمان رزق زیاتېږي بل دې پښمنی ورکه طالب خدای یو په یادت کې د دې نم زیات اخلاص یې څومره زیاتی بل دې روجمات ورکه دا غي یو په یا بلکې دا غي نه زیات په خدای پاک درکې
دا یار ما خو نه دی ویلې دا ما خو خله دا ما خو د رسول الله مبارک او حدیث ته شروع کړی دی د مسلمان رزق پکې زیاتېږي د غریب هم زیات شو خلق وسره خیر ښېګړې وکړي او چې د مالدار کم ورکه دله به خدای پاک زیات کی ما خو تاسو ته تیره جمعه ویلو چې رسول الله مبارک 3 سيزونو باندې قسم کړی دی د پیغمبر مبارک خبره به قسم مونږ منو خدا قسم بعضی وخت کې حضور پاک خپل صحابه تم خړلې دي نو د تاکید او د مضبوطوالي د لپاره خلق قسم خوري ولې الله رښتونه نه دي سو الله والعصر نه وي قسمونه نه خوري خدای پاک ته خدای قسم ولې خوري رسول الله مبارک والذي نفسي بيده دا قسم ولې خوري خپل صحابه ته وي صحابه خو پاګه دونه مضبوط ایمان او چې ټنګېدل ایمان نو دریو سيزونو باندې قسم خوري او پکې داري چې صدقې سره به مال کمیږي نه برجو الله دې تاسو ته توفیق درکړي بهر کې ابدا سے میاشتا چې یو خبره دې میاس کې ته بل وکم دې چندې پورې رااله زمارونو ز تاسو ته یو اعلان کوم چې سو کم اورېدا وره بعض خلک په دې سوشل میډیا زمانو استعمالي او د بار ملکونو د یو ځای نه بل ځای له پیسې ولا راځي او زمانو استعمالي زګورې د بچانه چندې غواړم نسوک سوشل میډیا زماش تچ د خلکو ته وې مچ دا شعر وړي څوک زمانوم یادې د جمعات په نوم او څوک د مدرسې په نوم باندې او څوک دا مې رشتہ دار دي څوک دا مې خپل دي او څوک دا مې استاد دي او دو دایمونی ول خلق دو دایمونی ول پروس کالم یو سړی راغی ما ته یو کلیپ را لوکا مې سو وداله کې پیسې تعالی چاره لګېلې دي مې زما سکه ما ته سړی مې لوکا لک سات پس سړی ټلیفون کو وې ما خو ولا 10000 روپے ورکړې وې چې دا غله ورکړه چې دا جمعات کې ولګي مې مال 3000 را کړې دی جمعات ته مې ورکړه غونډې واره دا څنګه پرونه یو خبره ده موږ له خو د جدي جمعات د आवाज کو خلک راولېږي کنه دوی ما خو یو سړی لا ورکړې په پرورې کې ا پیسې مې پروري نه پرونه راولې جمعات ته مې ورکړه نو ز خلق تم دا خبره کوم چې ما سره د چا سکاري نو ما سره ډایرکټ خپل رابطه کوي زه سوال نه کوم د چانه نه چانه چندې غواړم نه چانه سوال کوم نه مې څوک رشتہ دار ته نه مې څوک دوست ته چې زما په نوم چندې غواړي ولې غواړي زما په نوم باندې اچاله مور کوي خلک لګیا دي زه نه غواړم او خلک غواړي زما په نوم زه سوال نه کوم او خلک زما نوم استعمالي ولې استعمالي ګناه کوي زمانوم اس څوک دا आवाज زما کې څوکم اوري او زمانوم چام د چندې د پاره او د جمعات د پاره او د مدرسې د پاره استعمال کدا به چوټلټ درو کوي څوک دا مې ماما دي څوک دې متر دي څوک دا مې رور دي څوک دې واره مو څوک دې خړای ټول درو کوي د حیران شم چې دا خلک ولې داسې کوي نو مهرباني وکړه که داسې چاره سره سوشل میډیا د ما په واسطه رابطه وکړه ما سره ډار خپل رابطه کوي دا غلط پته ولګي دا مې خیر یو زیاتی خبره وکړه نو شهر المواسات د خیر خې کړه بیا سوي دا هغه میاشي یزاد رزق المؤمن فيه اوس بلا وره ماشاء الله من فطر صائما كان له عتق رقبه ومغفرة لذنوبه روزدار لچا افطاری ورکړه روزدار لچا افطاری ورکړه دومره ثواب یو شل کمرې چې زیات کړی مرام کو نشته اوس یو سړی ارمان کوم رايانو ما هم د خدای په نوم آزاد کړي مرای خو په لزرم کېدو په شل درو په یو لک بم کېده کان کمن اعتق رقبه لکم رای چې آزاد کړ مرای او بل څه شي دی وفي ومغفرة لذنوبه او دا د ګناهونو مغفرتم شو ها عربو کې دا ډېر لوی رواج دی ما زیګر چې څوک رواني په لار باندې زه په دې خلق ولاړی په دې روډونو باندې او صاحب پیکیج جوړی کړی پاګه کې ډبل روټم پرته پاګه کې یو مالټم پرته یو سیبم پکې پروت یو پینځش پک کجورم پکې و دا وبو بوتل کې پکې بس دا سلو پینځه سيزونه یو ځای کړی او ډبي کې بند کړی او چیرې برته وی لاس پرته خوځي دا لاس په خوځي نو گاډي ودرېږي نو گاډي کې سور لسورلې نو سور لسولې ورکی څومره لوی ثواب یو ګټه او زه په دې بیا چې ما خان ته 15 پک منټي نو زه په دې هوټلو کې او په دې لارو کوڅو کې خلکو د خپل دکانونو نه مخکې درستخان غوړولي نو ورشه خدای په سونه آباد کړي سونه په خدای آباد کړي نو موږ دا شی نه کوو دا شی په کار دی ها
چې یو چاله افطاری ورکړه روزه ماته ورکړه داسې شو لکه چې مړی آزاد کړی وي او دویم ګناهونه به الله مات کړي. نو صحابه وی قیل یا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم. هر چا سره خودم رشینی چې چاله روزه ماته ورکړي. بعضې خو پکې غریبانه دي. اوس یو غریب و چې دا ثواب ګټل غواړم نو هغه سره خو څه نشته. نو رسول الله مبارک فرمایي يعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائبا على مسقة لبن او تمرة او شربة ماء. ودا ثواب د هغه چا کېږي چې چاله یو ګوټ پې ورکي، چاله یو ګوټ وبه ورکي، چاله یو کجوره ورکي. خبره درته آسانه کړه. دا نه چې موړې کا یو کجوره دې مو ورکړه، یو کجوره روزه ماتې لا یو ګوټ وبه دې مو ورکړې، یو ګوټ پې دې مو ورکړ، یو ګوټ پې. نو دا ثواب دې وکړه، ګناه دې معاف شوه او زیات دومره ثواب دې وشو لکه چې مړی دې آزاد کړی. زمارونو چې اوس تا یو ګوټی کجورې واخېستې هلکه په څو په 200 کیلو دي، په 200 کیلو. نو چې 200 باندې د کیلو واخېست نو په هغې باندې 50 کسان روزه ماتوي. نو چې په 200 باندې تا ته د 50 کسانو لکه 50 مریان چې دې آزاد کړي د خدای بنده او 50 ځله به د خدای د ګناه نه معاف کړي. ورونو سترګې مه پټوه دلته کې په دې ویښ شی د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړئ. احادیثو مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو. ومن اشبع صائما واهوا او که چا موړ که روژه ده سمې موړ که نو ثواب یې څومره دی؟ کان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو بالسوي. وی که چا یو سړی موړ که موړه پوره موړ که او روژه ماته ولا ورکه او ډوډۍ م ولا ورکړه الله به ګناه مو بخي او د حوض کوثر وبه ولا خدای پاک ورکړي. د هغې نه پس تنده نشته. جنت یې ذکر که خو جنت خو بیا تنده اړو ښه د تندې سیزن خو د تندې وخت خو قیامت کې بس هغه تنده ختمه شو. جنت کې خو بیا سړی برابر دی هغې خو یې سم نشته دی. او چې چاله د روژه ماتې ورکړه بل ثواب یې څومره دی؟ دا هغه چې څومره د روژې ثواب و دومره ستا شو د هغه به نه کمیږي. څو خبرې شو زما وروڼو څه ګوره یو خو دې په یو کجوره په یو ګوټ اوبه په یو ګوټ پیو باندې ستا خدای ګناه معاف کوي او د یو مړی برابر ثواب درکوي. او که پوره دې موړ کو نو ګناه دې معاف شوه او د رسول الله مبارک د حوض کوثر اوبه به هم تعالی خدای پاک درکړي څومره او د هغه د روژې برابر ثواب شو. بعضې خلک د بل په روژه باندې روژه ماتې نه ماتوي. یاره وایي بیا زما کمیږي نیکبخته ستا نه کمیږي. پیغمبر مبارک فرمایي ستا نه کمیږي او ستا برابر ثواب د هغو شو. او بیا څه وایي شهر اوله رحمتون اول رحمت دی دا تاسو ته ما ویلي او دویم مغفرت دی او دریم د اور نه ازادېدل دي. اورېږه بیا درته وایم 3 قسمه بندګان دي. یو هغه بندګان دي چې هغه ډېر نیکان دي ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو سر نه نشته، یا ګناه شته خو نیکان دي ګناه ډېره لږه ده. دا یو قسم شو. په دې انسان د اول نه د خپل خدای رحمت شروع شو. رحمت شروع شو بیا د خدای رحمت نه بندېږي. اول په رحمت شو دا اول د باندې رحمت شو بس ا بندېږي نه بیا. او دویم هغه د چې ګناه هم کوي او نیکي هم کوي دواړه شته نو دا لومبی لس ورځې په ده باندې رحمتونه وورېږي نو چې د میان دا لس ونیسي نو خدای پاک یې معاف کړي ویې بخي. او دریم څوک دی د عتق من النار آخره دی چې دا لس ورځې دا شل ورځې ونیسي او اخري یو ویشتمې ته ور داخل شي او هغه ونیسي نو الله پاک دې د جهنم د اور نه آزاد کړي. مړه سمه قسم به خدای پښتانه وي د لوټ میاشته نو دی وي د لوټ دا معنا چې را چې د خلکو جیبونه لوټ کا دغه لوټ نه دی. لوټ دا معنا چې ثوابونه لوټ کا وګټه ثوابونه. لیکن زمارونو بیا سوی من خفف عن مملوکی فيه اعتقه الله من النار. که چا خپل زمیدار سره امسایه سره مزدور سره غلام سره وینځ سره هغه زمانه کې خو مملوک غلا که وینځ وه اوس پکې دا ټول داخل کا نوکر دی کلاس پاور دی او هغوی سره دی گزاره وکړه او کار دی پې کم وکړه چې روژه ده الله به د سر د جهنم د اور نه آزاد مفتو کې بخنې میاشته
خدا دا سیده لکه چې پسړی باران وریږي او د سر بل طرف ته کی نه 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 دا د رحمت باران دی دا د مغفرت باران دی دا د جهنم نه اورز نه ازادي دلی دینه بسر نه تختو لیکن زمارونو سلور کسان نه بخلی کیږي خان سلور کسان دا نه بخلی کیږي ليله القدر چې کم هغه شپه ده د هغه شپه ده چې کم شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او هغه کې یو خاص ټیم دی چې په هغه خاص ټیم الله د ارجا دعا قبلې لیکن د او ليله النصف من شعبان د شعبان په 15